بسم الله الرحمن الرحیم دا چې د افغانستان خلک د نړیوالې ترهګرۍ قرباني دي او هره ورځ په دې لار کې ځاني او مالی قرباني ورکوي. افغانستان که څه هم له نړیوالې ټولنې سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې نظامي او ملکي حضور هم شته، خو بیا هم په افغانستان کې روانه جګړه، سیاسي کړکېچ، اداري فساد، د قانون نه تطبیق، د سولې په اړه پټې او ښکاره هڅې، د زندانیانو د خلاصون په اړه مبهم کوښښونه، نشهیي مواد، اسلامي، مدني او بشري حقونو ته ګواښونه هغه څه دي چې هر افغان ته نه یوازې دا چې اندېښنې پیدا کړي، بلکې هره ورځ د هر افغان په ژوند کې عملاً ستونزې اضافه کیږي. په تیرو 19 کالو کې د افغانستان ټولو اقشارو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد او افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ملي ګټو او بشري ارزښتونو د ساتنې لپاره قرباني ورکړې ده. دیني علماو او روحانینو له محراب او منبر څخه आवाज اوچت کړی، د امنیتي ادارو لوړپوړو افسرانو او سربازانو د وسلوالې مبارزې سنګرونو ته دانګلي، ولسونو او په کلو او بانډو کې پاڅونونه کړي، د عدلیه او قضایي ادارو قاضیانو، څارنوالانو، حقوقپوهانو د عدالت تامین لپاره مبارزه کړې ده، د هیواد ملي پانګوالو پانګونه کړې او عام ولس بیا د دولت، ملي او سیاسي غورځنګونو، مدني ټولنو، د روشنفکرۍ بهیرونو او ټولنو د مخورو اشخاصو ملاتړ کړی دی. نن چې د خلکو قرباني له پامه غورځول کیږي او د افغانستان ملي ګټو ته خطر پیښ شوی، د افغانانو اندېښنې پر ځای دي. په تیرو 19 کالو کې نوي سیاسي غورځنګونو تیغونه ووهل، نوي مدني او اجتماعي غورځنګونه راوټوکېدل او په دې رڼا کې نوي نیالګي وغوړېدل. اوس افغانستان داسې سیمه او قشر نشته چې له دې نوي فکر او ارزښتونو سره دي په مادي او فکري لحاظ نوي تړلي. اوس که د ټولنې د دې اقشارو، سیاسي ګوندونو، مدني حرکتونو، د ښځو د حقونو مدافع ټولنو، دیني او روحاني شخصیتونو او د ټولنې د مخور شخصیتونو له مشورې پرته د اسلامي ارزښتونو افغانانو د ملي ګټو په پام کې نه نیولو د پیاوړي نړیوال ضمانت او د نړیوالې ترهګرۍ د مالي سرچینو د وچولو پرته له طالبانو سره سوله کیږي، دا هغه څه دي چې هر افغان یې اندېښمن کړی دی. دا مهال د افغانستان اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان هیڅ یو قشر د امنیت او خوندیتوب احساس نه کوي. دا مهال د افغانستان خلک نه سیاسي، نه نظامي، نه اقتصادي او نه اجتماعي او نه محیطي خوندیتوب لري. زموږ سیاسي غوښتنه دا ده چې موږ د ټولو افغانانو لپاره سوله او امنیت غواړو. دې غوښتنو بالاخره ملت دې ته اړ کړ چې د افغانستان د ملي انسجام په نوم یو حرکت جوړ کړي او له دې ادرس څخه خپل اعتراض وښیي. په دې حرکت کې د افغانستان مدني ټولنې، صنفي اتحادیې، د امنیتي ادارو برحاله او متقاعد جنرالان، په سلګونو د عدلیه او قضایي ادارو قاضیان، څارنوالان، حقوقپوهان، د ټولنو مخور شخصیتونو، سیاستوال او عام ولس راټول شوي دي. د افغانستان د ملي انسجام حرکت په پام کې درلوده چې د دې اعتراض لپاره یوه لویه غونډه جوړه کړي، خو د کرونا وایرس په اړه د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو له امله مو دا لویه غونډه وځنډول او د اوس لپاره مو یوازې په دې مطبوعاتي کنفرانس اکتفا وکړله. موږ نه یوازې دا چې د ملت د بېلابېلو اقشارو په استازیتوب پر افغان دولت او نړیوالې ټولنې باندې اعتراض لرو، بلکې د دې ستونزې د حل لپاره یوه جامع سیاسي طرحه هم لرو چې په دې ډول ده. اول، موږ د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کوو، خو باید په دې مذاکراتو کې د افغانانو ملي ګټې د بحث اصلي موضوع وي. دوهم، د دې لپاره چې د جګړې دواړو خواو باور یو پر بل ډیر شي او دایمي سولې ته لاره هواره سي، باید د حکومت او طالبانو تر مابینځ دایمي اوربند وسي. دریم، په افغانستان کې نشهیي مواد یو نړیواله پدیده ده او د ترهګرۍ عمده مالي سرچینه ده، خو قربانیان یې عام افغانان دي. موږ غواړو چې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکراتو کې دا موضوع هم شامله سي. څلورم، موږ په افغانستان کې سوله غواړو، خو یوه داسې سوله چې هم د افغانانو ملي ګټې پکښې خوندي شوي وي او هم د ترهګرۍ هغه عوامل له منځه څخه تللي وي چې نورو ترهګرو ډلو ته د ودې لاره هواروي. پنځم، د طالبانو د قطر په تړون کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د امریکایانو پر ضد نه استعمالیږي،
خو موږ له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، متحده ایالتونو او برطانیا څخه دا ضمانت غواړو چې د ګاونډیو هیوادونو خاوره به هم د افغانستان پر ضد نه استعمالیږي. شپږم، د افغانستان خلکو به په تېره بیا نظامي ځواکونو، عدلي ارګانونو، ملکي ادارو کارکوونکو او علمي برخو کارپوهانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد 19 کاله مبارزه کړې. باید له دې کارپوهانو څخه د سولې ترڅنګ د حکومتولۍ په نورو چارو کې هم ګټه واخیستل شي. اووم، موږ د افغانستان ملي ګټې په جمهوري نظام کې خوندي بولو. د جمهوري نظام د بدلون په اړه له چا سره هر ډول معامله کیږي موږ یې مخالفت کوو. اتم، موږ د بندیانو د تبادلې ملاتړ کوو. خو که د طالبانو هغه زندانیان ازادیږي چې د ترهګرۍ ترڅنګ د نشهیي موادو په قاچاقو کې هم مجرم پیژندل سوي، نو باید هغه زندانیان هم آزاد شي چې یوازې د نشهیي موادو په جرم زنداني سوي دي. نم، د طالبانو زندانیانو په نیولو کې د افغانستان نظامي افسرانو، سرانوالانو، حقوق پوهانو او ملکي مامورینو لاس درلود. نن چې دا زندانیان ازادیږي باید د دې نظامي، ملکي، دولتي مامورینو او ولسي خلکو د ژوند ضمانت هم وسي. لسم، وسلې د جګړې یو عمده عامل دی. هر څوک چې له افغان دولت سره سوله کوي باید د وسلو غونډولو موضوع مطرح سي. که مطرح نسي دا ویره شته چې دا وسلې د یو بلې جنګي ډلې لاس ته ولویږي او جګړه دوام ومومي. یادونه، که نړیواله ټولنه او افغان دولت د افغانانو د ملي ګټو خلاف ګامونه واخلي، نو د افغانستان د ملي انسجام حرکت به په سوله ییز ډول خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او خپلې غوښتنې به نړیوالې قانوني مراجعو ته وړاندې کړي. په درنښت د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا.